چې په خپل قوم نوي مجنون مور توایا مجنون مور توایا شیدا چې په خپل قوم نوي مجنون مور توایا مجنون مور توایا چې سر په وطن زر نکي پښتون مور توایا درنو پیاوړو غیرتي شملورو ورونو او خویندو السلام علیکم د پګړۍ اونۍ مو یو ځل بیا مبارکه شه زه یو ځل بیا نن په دغه تاریخي ورځ باندې چې احمدشاه بابا باندې د مشرۍ پګړۍ ورتړل شوې وه او زموږ د پګړۍ اونۍ آخري ورځ ده ما یو ځل بیا ګډون وکړ غواړم د زړه له کومې له ټولو هغو افغانانو شملورو ورونو او خویندو نه مننه وکړم چې د دې ویاړلې اونۍ په هره شیبه کې موږ سره ګډون وکړي غواړم د هغه خویندو په ځانګړې توګه ښایسته سعادت ډاکټر فریده وردګ او خور آغلې ظریفه غفاري نه د زړه له کومې مننه وکړم چې د خپلو ورونو تر څنګ یې دغه ویاړلې اونۍ ولمانځله او موږ یې په دې مبارزه کې د خپلو ورونو په څېر وځلوو غواړم د هغه ورونو نه په ځانګړې توګه د ښاغلي حمدالله ارباب صاحب نه د زړه له تله مننه وکړم چې دغه خوب او چیغه یې په یو رښتیانۍ اونۍ او تیږه واړوله درنو پیاوړو افغانانو زه غواړم چې دغه اونۍ هر کال ولمانځو په شاندارو مراسمو پرتمینو غونډې ولمانځو او ډلې ډلې ولمانځو او دغه پرتمینه تیږه د افغانستان د راتلونکي تاریخ او ځلیدونکي کلتور برخه وګرځوو او آخري پیغام دا دی چې اصلي موخه ده چې دغه پګړۍ چې تړۍ ارزښتونه او اخلاق یې لکه څنګه چې د بایزید روښان احمدشاه بابا میرویس نیکه غازی موجان خان وردګ میرزا علی خان او سلهاو نورو غیرتي پیاوړو افغانانو ارزښتونه وو هغه خپل کړی افغانستان کې هغه بدلون راولی چې زموږ نیکونو درلود یو ځل بیا مننه د پګړۍ لونګۍ پټکي دستار اونۍ مو مبارک